بسم الله الرحمن الرحیم راځو ورډ پروګرام ته او نن موږ په دې کې وایو پرنټ یو درس لکه چې دوه درسه مخته پاتې کیږي دغه به مخکې موږ پرنټ وایو ښه د ورډ پرنټ چې دا د ټول نه زیات مجهز ده صحیح ده دا زده کړئ داسې د هر پروګرام زه زده کړم دې کې زه لیکل کوم لیکلو طریقه خو زده کړې که نه ښه چې کله درې پاراګراف ولیکل غواړي دغه لیکل بیا وشي F4 څه دغه تکراریږي ښه شل صفحې لیکل سو بسم الله الرحمن الرحیم دا چاپ کوم نو فایل پرنټ په دې کې موږ انفو پرېښود او نیو هم پرېښود ریسنټ هم پرون ویلي وو راځو پرنټ ته چاپ ته څو وارې چاپ کوې اول دغه پوښتنه ده اووه وارې چاپ کړو په کوم پرنټر یې چاپ کوې پرنټر به انتخاب کړي ایډ پرنټر ګوره دلته هم شته صحیح څه دغه ځای نه انتخابول فرض کړه زه په دې پرنټر چاپ کوم او څومره صفحې چاپ کوې آل ټولې صفحې چاپ کړه شل صفحې دي شل واړه چاپ کوم اووه وارې سلیکشن ګوره غیر فعال دی لپاره باید انتخاب وکړي فرض کړه دغه لیکل ما انتخاب کړو نور نه چاپ کېږي خدای دې وکړي چې یو حرف د انتخاب وي یو لغات وي پاراګراف وي یا ډېر لیکل وي څومره چې انتخاب کړي صرف هغه لیکل به چاپ کېږي را بسې اوس بیا پرنټ ته دلته وګوره پرنټ سلیکشن صرف انتخاب کړل شوي لیکل به چاپ کېږي نور به نه چاپ کېږي بل د به دې کې پرنټ کرنټ پیج موجوده صفحه اوس په اوله کې ولاړې ورته وایم چې موجوده صفحه دویمې ته واړوه درېیمې ته یې واړوه چې هره صفحه ته چاپ کوې به دغه ځای کې باید چې هغه صفحه وي نو صرف هغه یوه صفحه به دومره وارې درته چاپ کړي بل دی په دې کې پرنټ کسټم رینج هماغه رقم لکه څنګه مې چې هلته ته لیکلې ګډې وډې صفحې که چاپ کوې پنځمه لسمه د 15 نه تر 60 پورې بیا 25 اته 20 بیا د 50 نه تر 100 پورې دا صفحې به ګډ وډې درته چاپ کی کامه به مینس کې ورکه خو دلته څه نوې اپشن دي پرنټ ډاکومنت پراپرټي دلته چې وایو کاغه چاپ کړه سایز څومره دا او څومره لغات دی کې وغیرہ وغیرہ صحیح ده دغه به ان شاء الله کې ژوند بیا سبا وایو هغه که سره چاپ کړه نو را به شي دا به انتخاب کوم لیستونه دې استعمال کړي کوم سټایلونه دې کې استعمال کړي لیکلو هغه مخته راځي درته اټو ټیکسټ انټری د ډېر شان موږ نه دی ویلي صحیح ده دغه ټول دغه نمونه چاپ کولای شي خدا شان خلک ډېر نه چاپ کوي موږ اکثر دغه ځکه کار وي یا چې بیخي مو کار بند سي دلته راسو اونلی پرنٹ آرټ پیجز اونلی پرنٹ ایون پیجز آرټ یای تاکتا ایون یای جوفتا صرف تاک صفحه چاپ کا صرف جوفتا دا کله موږ ته ضرورت پیږي داسې پرنټر شته چې کاغذ تر وځي اوله صفحه د کمپیوټر په یو طرف او دویمه بل طرف ته چاپ کړي خو که چېرته تاسو سره داسې پرنټر وي چې په یو طرف چاپ کوي او ته غواړې چې هغه رقم سیستم جوړ کړي نو اول به څه وکړي را به شي انتخاب وکړي کاغذ به ورته کړي د اونلی پرنټ آرټ پیجز د کاغذ په د یو طرف به ټولې تاک صفحې ته چاپ کړي کاغذونه په دې بل ورته واړی او را به شي دلته بیا به ورته ووایي چې اونلی پرنټ دواري ایون پیجز نو هغه اولې صفحې شاته به دویمه صفحه راسي درېیمې شاته به څلورمه راسي بیرته به هغه ترتیب درته برابر سي په پوه خو سوی بیرته دې کتاب شکل ته برابرېږي له دې نه وروسته چې دا بل اپشن په دې کې زه بیرته غیر فعالومه هم چې ټولې صفحې چاپ کا پرنټ ون سایډډ که چېرته پرنټر داسې وي چې په دواړو طرفو چاپ کوي او ته په دواړو نه غواړې نو ته به دا اپشن انتخاب کړي چې پرنټ ون سایډډ او که په دواړو یې غواړې پرنټ آن بوث سایډز بیا به دا انتخاب چې د کاغذ سره وځي په دواړو طرفو باندې چاپ وکړه په یو وار هغه که چېرته پرنټر کې دا صلاحیت وي که چېرته نه وي که ته که شل وارې ورته هم نشي چاپ کولی ځکه چې پرنټر کې هغه صلاحیت نشته پس له دې په دې کې کولیټډ موږ ویلی یو په ترتیب یې چاپ کړه شل صفحې دي شل واړه چاپ کړو اووه وارې اولې صفحې نه به شروع کړي اوله دویمه درېیمه تر شلمې پورې بیا به سر نه راسي اول نه به شروع کړي تر شلمې پورې اووه وارې یا چې څومره تعداد دي ورکړي یو عمره وارې بېرته چاپ کړي او که ان کولیټډ انتخاب کې بیا به غیر منظم ته چاپ کوي غیر منظم دا معنی چې اووه وارې چاپ کوو اول به اووه وارې اوله صفحه چاپ کړي بیا دویمه صفحه اووه وارې بیا درېیمه اووه وارې خو بې ترتیبه وي بیا دا چاپ بیا بېرته ترتیبه بل د په دې باندې صفحې باندې څه رقم چاپ کوي پورټریټ عمودي چاپ کوي لکه څنګه چې اوس دلته ښکاري که نه لینډسکیپ افقي چاپ کوي کاغذ باندې پوه خو یې په دې باندې بل د په دې کې کاغذ سایز انتخاب کړه کوم سایز کاغذ دی A4 دی A3 دی کوم یو دی A4 ده یا که چېرته دلته یو بله پوښتنه پیدا کېږي هغه وړه تذکره صحیح چې جوب کې موږ تاسو کېږدو ډېر سایز نشته پکې په دې لیست کې که غواړې چې یو کاغذ دې کټ کړی دا بیخي دې صحیح په هغه باندې چاپ سي نو ته به بیا څه وکړې دې سایز ته چې راسې مور پیپر سایزز او دغه ځای کې به کاغذ به کېږدې خطکش به پسې راواخلې پلنوالی او جګوالی به یې ناپ کړي په ویډت کې به یې پلنوالی ولیکې په هایټ کې به یې جګوالی ولیکې او اوکې به یې کړي دا د 2003 FS د پرنټ سیټینګ ده صحیح ده
دا موږ هلته ټول وایو صحیح ده. ګوره لینډسکیپ پورټریټ دلته ټول شته هغه موږ دلته ویلي. بل دغه ځای کې چې دا هغه ده مارجنز موږ تاسو ویلي حاشیه د لیکلو نه ګیر چاپېره چې کوم خالي ځای پاتې کېږي. نورمال سره کم د نارمل یو انچ به وي ټاپ باټم لیفټ رایټ هر طرف ته. دلته ښکاري هم پریویو دلته ښکاري. نیرو تنګ نیم انچ به هر طرف ته. ماډریټ درمیانه سایز ته هم سټایل ورکړی ده. پلن به څنګه ایښي چپ طرف ته به پلن وي 2 انچه ځای به یې پرېښي. او میرر دا دی که چېرته پرنټر کې صلاحیت وي میرر آینې ته چې یو شی ونیسي دلته صحیح ښکاري خو هلته برعکس سرچپه ښکاري. نو که چېرته پرنټر کې دا صلاحیت وي کار کوي کنې دا بیا کار نه کوي. او بل د په دې کې آفس 2003 ډیفالټ 2003 آفس راځي کوم د کمپنۍ سیټینګ راځي د مارجنز لپاره هغه سیټینګ ده. د بعضې خلکو هغه سیټینګ ډېر خوښ و نو د هغو لپاره دغه سیټینګ راوړی. او که په خپله خوښه سیټینګ کوئ نو بیا به کسټم مارجنز ته راشئ. ټاپ چپ طرف ته باټم کوز طرف ته که زیاتېږي که کمی کمیږي. همدا رقم لیفټ چپ طرف ته رایټ ښي طرف ته. خو یو نوی شی ده په دې کې ګټر دا که زه زیات کم دلته تاسې ګورئ پریویو کې دا به تاسې اکثره کتابچو باندې لیدلی وي. ګنډلو لپاره چې کوم ځای کې ته پرېږدې نو دغه ځای مې ورته پرېښودلی څومره پرېږدې بیا د کوم طرف ته وي کوم طرف ته دا په چاپ سي لیفټ چپ طرف ته رایټ ښي طرف ته یا ټاپ پاس طرف ته. ښکته طرف ته خو څوک نه تاویي که نه پاس طرف ته وي نو د ښکته طرف ته که سته هم نه پکې ښه دا سیټینګ دې وکړو اوکې به یې کې بیا راځو په دې کې ده د نقل خورو لپاره سیټینګ ده چې میکرو اکثره خلک ورته وایي. مثال تاسو سره 60 صفحې نوټ ده غواړئ چې دا ټول 2 صفحې ځای کې ورته چاپ کړي یا په دریو باندې په دریو مخونو باندې نو څنګه کېږي. دلته به راسي سکیلینګ ته 1 پیج پر شیټ اوس انتخاب ده یوه صفحه چاپ کېږي 2 به غواړئ د ښکاري دا رقم به چاپ کېږي 4 به دا رقم به چاپ کېږي 6 به دا رقم 8 14 صفحې په یو طرف چاپ کولی شي خو 14 به بیا لولې زه رقم بیا به زه ربیم سې راخلې کنې لوستل به یې مشکل وي. خو څومره چې مناسب وي مثال 4 ښي د 6 چې ډېرې زیاتې شي په یو طرف د کاغذ نو دا اکثره خلک څه دي وړکي دغه د کانکور په وخت کې بس کتابونه چې دي ټول دغه ته واړي ښه کار نه ده. ښه بل په دې کې سکیل ټو پیپر سایز کمپیوټر ته خو خبر که چې 4 سایز کاغذ مې درته ایښی ده ذاتي که یوه صفحه مناسبه وګڼله یوه درته په چاپ کوي که 2 مناسبې وګڼلې 2 درته چاپ کوي او که 4 مناسبې وګڼلې 4. نو دا تاسې د پرنټ سیټینګ د دې نه مخکې راځو انفو کې هم دغه اسانه شی وایو لکه دا سایز یې څومره ده موږ لا سیف کړی نه ده دا فایل زه یې سیف کوم کنټرول ایس دغه سیف که او ورته هم چې ډیسکټاپ باندې سیف که نوم ورکړه DDD او سیو یې که. اوس راځو دلته تاسې وګورئ 14.4 کې به د دې سایز ده 19 صفحې لیکل دي پکې 10,545 لغات دي پکې. ټوټل ایډیټینګ ټایم څومره وخت کې دا جوړ شوی د منټ نه هم کم وخت کې ځکه چې موږ هغه فنکشن سره دا لیکل وکړو. او ټایټل کې ورته لیکي یو ټایټل یې دغه چې کوم نوم باندې ته سیو کړي او دلته بل اضافي هم لیکلی شي ورته. د دې فایده څه ده دا بل چاته تر څو نه ښکاري دلته راغلی نه وي. ښه ټایټل هغه ده. ټیګ څه شته دا په هغه کې فیسبوک کې هم شته. دلته مثال لغاتو ولیکل پکتیا کاما ګردیز کاما الفلاح کاما نیازولي. که چېرته دا فایل چا انټرنیټ ته جګ کړ او دغو لغاتو نه یا یې نوم که سرچ کړي بیا خو هسې هم پیدا کېږي. دا چا ویبپاڼې ته دا فایل اپلوډ کړی ده او که چا پکتیا سرچ کړم په یوې نوې اړیکې کې به دا په سرچ کې ورته وښي تلاش کې په انټرنیټ کې ګردیز یې سرچ کړو یا الفلاح سرچ کړو یا نیازولي سرچ کړو دغه په سرچ کې انټرنیټ کې دغه فایدې دي. کمنټري له کمنټ نه وتلی کمنټري څه کوي کمنټري والا تبصره به کوي ښه شاټ یې وایي بېکاره شاټ یې وایي ډېر په زړه پورې شاټ خو کې چې کوي نو هغه خپله تبصره به کوي صحیح ده. نو دغه ځای کې تاسې په دې لیکلو باندې تبصره کولی شئ چې څه رقم لیکنه شوې ده. که دلته څه شي ورسره لیکئ ویې لیکئ دا هم تر څو دا ګوره دا پراپرټي چاته نه ښکاري چې څوک دلته رانه چې ویې نه ګوري صحیح ده. بل په دې کې ریلیټډ ډیټس دې پورې مربوط تاریخونه د فایل پورې یا لاست موډیفاید بای اخري وار دې کې تبدیلي 5 بجې او 50 دقیقې باندې شوې ده نن ټوډے کله جوړ شوی ده 9 بجې 50 دقیقې اخري وار کله چاپ شوی اوس پورې نه ده چاپ شوی معلومات درکړي.
او دې کې چا کار کړی دی الفلا هغه یوزر نیم د چې موږ کوم په وینډوز په آخري ورځ جوړ کړی یوزر نیم د دغه او بل یوزر نیم کور کې هغه هم طریقه دی لاست موډیفاید به آخري ور چا دې کې تبدیلي کړې الفلا او اوپن فایل لوکیشن د فایل په کوم فولډر کې سیو دغه فولډر راخلاص صرف معلومات یا ډیسکټاپ باندې سیو ده او دا خو کمې مهمې پراپرټي وه که زیاتې ګورې زیاتې هم لیدلی سي خو دومره مهم هم نه دي دا شیان صرف دا یې که ګورې چې آخري ور کله چاپ سوی ده وغیره وغیره یا دا له یو بل ځای هم کېږي دا کار چې راشئ شو ډاکومنټ پینل باندې کلیک کړئ په دغه ځای نه خانه پورې وکړي ګور دا کیورډز دا 2003 افیس تقریبا یغه سټایل کې ده او کمنټ هم دلته ستا اتر دا شین دلته لیکلي دي یا کولی شئ چې له دې ځای راشئ د بل دویم اپشن باندې کلیک کړئ دا بیخي 2003 افیس سټایل ده ګور دلته به تاسې خانه پورې وکړئ ګور هلته ما کړې وه دا که نه ډایرکټ دلته هم راغلی سي نور خانه پورې هم کولی سي او دې کې به انشاءالله که ژوند بیا سبا کار کوو په دې کې درې واړو کې او نیو پاتې څه په دغه کې انشاءالله که د خدای پاک